السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هیله مند یم هیوادوالو چې ټول روغ و جوړ او خوشحاله به اوسئ. قدرمنو هیوادوالو، نن دغه خورکې ته راغلی یم چې ډېر زیات ستونزې او مشکلات لري او د کورنۍ سرپرست هم نشته، نو ډېر زیات ستونزې لري. نو د دې حال له تاسو سره شریکوو، له موږ سره اوسئ. السلام علیکم. څنګه یې خورې، ښه یې؟ ماشومان دې ښه دي؟ ژوند زندګي څنګه مخې ته وړې؟ څه ستونزه لري خورې؟ د ژوند په اړه دې لږ معلومات موږ ته راکړه. وړه خو داسې یم چې دا سینې تکلیف هم ډېر شدید دی او ژوند مې څه رپېږي که نه، او بل دا زوی مې چوره دی. هر څوک راته وایي داسې ونه کړه، وس مې دومره چې داسې ونه کړم. مېړه مې لاړ رانه وتښتېد، ولاکه ما دې په ښځه په سترګه رانه وګوري، ما دې بیخي سره ګوري. چېرته تللی؟ درته معلوم نه دی ځای؟ ما دې بیخي معلوم نه دی چې نو تاسو د دې کور خرچه څنګه کوئ؟ د هغه هېڅ څوک هم ماشومانو زموږ ضرورت؟ نشته که نه. دا زوی مې نن ژړل ته څه یم چې 10 روپۍ راسره دې ته مې هګۍ راوستل. غږ مې ورک دی مورې مورې 10 روپۍ راسره نشته او زه چې مور کرم ځمه همداسې ځم او بېرته راځم، پښو ځم پښو بېرته راځم. ټول خلک ما داسې حیران پاتې. نو ته بیا څنګه کوې؟ دغه د کور ضرورت په څه پوره کوې؟ دغه د ماشومانو ضرورت کله چې ته خپله ناروغه کېږي نو زه ناروغه کېږم څوک مې نه ویني، د وسه مې نشته څوک مې او د خوراک پوښاک څه هغه تاسو ته څوک پوره کوي؟ د نفقې څوک خو نشته ګڼه. نه هېڅ څوک هم نه لرو. نو تاسو دغه شپه ورځ څنګه موږ تېروئ؟ شپه ورځ همدغه ملنګان باندې تېروو. ولاکه 10 روپۍ چې بېګا موږ چې ډوډۍ خورو. سخر د کار کولو دی یا نه؟ نه نه دی بېچاره، خپله کورونه کې کار کوم، کله ډوډۍ کوم، راوړم نور چې یم کور کې هېڅ شی هم نشته. غږ مې ورک دی مورې مورې خاوند دې څومره وخت کېږي چې نشته؟ 4 کال کېږي چې نشته راغلی. هېڅ معلومات یې نشته؟ هېڅ مړی ژوندی معلوم نشته، بس همدا خوا لکه خسکر کونډه ونده چې ناست دی. څو ماشومان دي؟ څو کلن دي؟ 4 کلن دی، یو 2 کلن. دا 2 کلن دې سنت کړی نه دی؟ دا اوس چوره شوی؟ ډاکټران نه وایي په څومره علاج یې کېږي؟ په څو ډاکټران راته وایي که نه وایي دا وایي چې ته دا سنت کړي، دا لږ به ښه شي. موږ ویل وسه مې نشته، دومره مې نشته پیسې راسره چې دا زه سنت کړم، 10 روپۍ نه لرم. او دا خو به جاړیم که نه؟ جاړې ډېر جاړې، دا 2 شپې کېږي یا 3 شپې کېږي. ته به څومره ورسره ځورېږي؟ مور یې که نه؟ مور یې څنګه تکلیف ورسره ده. داسې څوک نشته چې د پیسې درته درکړي، خپلوان چې د دې دوا وکړي؟ خپلوان یې نشته، څوک هم نه لري. بېګا بېګا مو څه خوړلي؟ بېګا همداسې ناست سلاتې سره. ته خو بیا هم ښایي که نه غټېدی، ماشومانو ته بیا څه ورکوې؟ ماشومان ناست دي، څه به څه چې زه خورم ماشوم به غریبي د خپل وخت تېروي. که چا یو کاس پتخ راکړو بېرته، که چا نه خراب ناست. او دا کور کې چې ژوند کوې د دې کرایه څو دی؟ 3 چې خپل خېټه ساتلی نه شي، نو د کور کرایه بیا څنګه کوې؟ شپه ورځ را روان دی. کله مونږ ته چې دا وځئ، مونږ چېرته به لاړو، څو دفعې مو شړلي داسې او بیا مو ناسته. ښه دا خاوند دې چې نشته که نه خورې، ته نه دردېږي؟ لږ د خپل احساس په اړه موږ ته ووایه چې دا د نورو خاوندان ګورې کور ته هر څه راوړي. ګورم په خدای ژړا مې هم راځي. ښایسته ښایسته کالي اغوندي، ښایسته څادرې اغوندي، موږ دغه شکېدل کالي صدقې مې نشته، د زوی مې کالي سم نشته، د بل لور مې کالي نشته، ناکام دی. کله داسې شوی یو بوجي وړم کور ته راوړي؟ غم لکه ما زموږ زړه کې ارمان د کومه دی چې زه کور کې بوجي وړم. ښه یعنې تاسو اوسه پورې یو بوجي وړه نه دی راوړی؟ چې راوړي دغه د کورم نه راوړم، خپل زوی ته هم واخلم. هغه هېوادوال چې د ستاسو غږ اوري، هغې څخه څه غوښتنه لري؟ وړه راته راوړه، وړه به راته راوړي، که وړه نه راوړي دا زوی دا ما لږې پیسې ځان ته لږ دوا قدرمنو هېوادوالو، دغه خورکې تاسو ولید خپله د سینې تکلیف لري او 2 زامن دي. دا کشری زوی چې دی دغه چوره شوی دی، ډاکټران ورته وایي باید د دې عملیات وشي ځکه چې سنت شوی نه دی. نو دا پیسې د خپل د خېټې نه لري چې خپله خېټه وساتي، نو دغه د زوی علاج به په څه وکړي؟ قدرمنو هېوادوال، دغه خورکې ستاسو مرسته اړتیا لري ځکه چې د کورنۍ سرپرست یې معلوم نه دی چې چېرته تللی. 3 کاله کېږي چې خاوند یې نامعلوم دی.
نو هیله کوم چې له دغه کورنۍ سره مرسته وکړي که چېرې غواړې مرسته وکړي نو زما د وټساپ شمېره ده 080 9 283 در پسې شونډې